بسم الله الرحمن الرحیم. درس ورسه پرونم تر کوم ځای ویلی و؟ پرونم استاده پرینټ وی ټول او پرینټ هم ویلو، د فایل برخه هم ختمه شوه که نه، د کلیپبورډ دلته ګروپ ویلو که نه، کلیپبورډ ګروپ هم ختم شو، سلاید هم ختم شو. صحیح ده. دا پوینټر د څه شي لپاره و؟ دا پوینټر چې رنګ یې خوښ شي استاد بیا کولی شي هغه چېرته اضافه کړي. صحیح ده. فارمټ پوینټر دی که نه. شتمپ یاد کړه. دغه دقیق استاد دا مثلا دلته یو خط ډیزاین ورکوي، مثلا کمپیوټر مثلا دلته لیکي کیبورډ. صحیح ده. کمپیوټر ته یو ډیزاین ورکوي، غواړي چې هغه په کیبورډ هم ولیکي. بیا دلته مثلا اندازه یې ډېره کوي، دلته به لږ رنګ یې داسې کوي، بولډ یې کوي، غواړي چې دا دلته هم تطبیق شي په کیبورډ باندې. بیا دا راواخلي، دا ورکې کلیک کوي، بیا په دې چې کلیک وکړي دا که نور ځایو کې نور سلایډونه مې هر چې دي دا کار وکړي. مثلا دا لیکي افغانستان، دا سامنے دا هر چې لیکي دا اوس وګورئ، دا هم ورسره شوي په دې باندې هڅې کوي. بېشک استاد یو بل دلته سوال کېږي که نه، ته غواړې مثلا دلته ولیکي هو مثلا که نه، یا وټ ولیکي وټ چې دا مثلا دې خوا ته دغه ورکړي، دغه علامې ورکړي، دغه بل مثلا دا چې مثلا موږ ته چې وټ مطلب د ټینګ لپاره ده که نه، داسې چې ورکړي داسې ورکړي دې خوا غواړي چې ورکړي دا بله استاد ویکتور دلته نور هم شته، دغه استاد هر کومه چې غواړي داسې دا ورکړي که نه، دې خوا مثلا ټینګ لپاره ده که نه، دلته یو بل ختم ته وایي چې ولیکي، خط ولیکي که نه، بیا دغه دلته نه بیا ته اوس دغه ډبلیو چې ده مثلا فکر وکړه چې ډبلیو چې ده که نه، دلته ټکس باکس یې چې ټکس باکس کې نه، هېڅ ټکس باکس کې مه لیکه، همداسې عادي ولیکه. نه خو هغه ټکس باکس غواړي، بیا که له دې ساحې څخه ووتې بیا ټکس باکس غواړي، حتما ټکس باکس به ټکس باکس به ورکړي. دغه څخه مثلا بیا ته غواړې چې وپېرې دغه د ډبلیو چې مثلا ودارېدي که نه، ته غواړې چې وزره د ویکتور ورکړي که نه، منظم ډول. صحیح ده. کنټرول ډي کې داسې ټول بیا خپله دغه کنټرولي باندې کېږي، هغه ټول مکمل انتخاب په ډبلیکیټ باندې. صحیح. نن استاد زه په همدغه کلیک ته راغلی وم، صحیح ده. ما مجبوره شوم ټول مې له سره ورکړم. بیا شنبه سبا ته بیا سم بل پرزنټیشن صحیح ده. ځکه چې نن بادشاه که نور هم زده کړي دي، کاپي ده، پیسټ ده، کټ ده، نوي سلایډونه جوړېدلي دي. دلته یو ډپلیکیټ ده چې د سلایډ دوه دانې کوي، کاپي کوي. صحیح. دا اوس وګورئ، دا سلایډ دوه دانې دلته بیا راځي، هماغه ډپلیکیټ چې کوي ده. صحیح ده. دا ډپلیکیټ کېږي، له دې ځای هم کېږي، له دې ځای هم کېږي، دلته هم ډپلیکیټ شته، داسې هم کېږي، په کنټرول ډي باندې هم کېږي. او یو سلایډ څخه دوه دانې جوړېږي، دا څومره ټول کاپي کوي. دا آوټلاین ده، دا هماغه آوټلاین چې تاسو جوړ کړئ بېرته لږ راوړي دلته. هلته آوټلاین هم زده کړی و که نه. ریو سلایډ له نورو سلایډو څخه تاسو استفاده کوئ. دلته راشئ، مثلا موږ تاسو خپل هماغه مخکیني سلایډونه چې دي که نه، دا ټول راته لیست کړو که نه، کومه چې غواړئ هماغه کلیک کړه. مثلا دا دلته راغی، ټول یې دلته لیست کړي، مثلا دا غواړئ، هغه دلته اضافه شو، نور پاتې شو. دلته ریو سلایډ لیاوټ هم پوه شوئ. نور ریسیټ دا شیان خو کار کړي وو. سیکشن هم خو په یاد کې شته، سیکشن پرون یې کار ونه کړو، دلته به نن اوس کار کوو. دلته یو سیکشن ورکوي، مثلا فرسټ رینیم، اوس دلته راسئ ډیزاین، دلته یو ډیزاین ورکوي، دلته لاندې راسئ بل ډیزاین ورکوي. دا به نه پوهېږم، دا اوس بیا مخکې کېده، اوس نه کېږي. هر یو ته چې غواړې مثلا ډیزاین ورکړي، باید چې په سیکشن باندې جلا کېږي. دا وګوره سیکشن 2 رینیم، که دلته اول به لاندې څه هغه ورکړي ډیزاین چې دا له لاندې خو بیا نه پورته نه ځي. دلته به یو لاندې اوس وګوره، دلته یو ډیزاین دی، دلته هماغه سیکشن باندې راکړي. صحیح. سیکشن دا اوس مهمه وه، ځکه دا ما نه بل سلایډ کې زه لږ متوجه شوم. دغه برخه کارخانګي غوندې مړ کړې وه، په دې کې دومره خبرې نشته، د ځای لکه کمپیوټر. دلته څه شی کېږي؟ دا اوس موږ غواړو چې فونټ سټایل دی، د هر سټایل چې انتخابوئ.
مثلا د خط نه ده انتخاب دا به خط دا به لږ انتخاب. دغه ته کوو چې دلته معلوم شي تاسو ته دا به داسې یو خط انتخاب کوو تاسو چې اوس موږ درس خاطر یو خط انتخابوو تاسو کوشش وکړئ چې ډېر سلایډونه جوړ کړئ دا اوس وګوره هر خط د فونټ سټایل وایي هر سټایل چې انتخابوو یا همغه انتخابېږي مثلا دا انتخابوو دا انتخابوو دا ما انتخاب مثلا دا پاتې کېږي د فارسي لپاره هم کېږي د ډېر نور سلایډونه لپاره دلته یې سایز وایي چې اندازه یې کموي یا ډېروي هر کوم اندازه چې انتخاب کوئ په دې باندې چک کېږي دې باندې ستاسو کولی شئ خپله ډایرکټ او اندازه 2 درجې ډېرېږي په دې اندازه 2 درجې کمېږي صحیح ده په دې چک کېږي په دې استاد په دې باندې د فارمات او د رنګ او شان هم چیک کړي دا ټول پاک کېږي دا چې ووهي هغه اصلي حالت ته وایي بېرته کنټرول زیډ ووهئ وعلیکم السلام کنټرول زیډ ووهئ داسې حالت ته ځي په دې چک کېږي دې بولټ کېږي استاد بولټ کېږي لږ ډبلېږي په دې باندې چک کېږي تاسو حج دلته ایټالیک وایي صحیح ټولیک ایټالیک کېږي په دې چک کېږي په دې استاد موږ انډرلاین کېږي دا خط پکې راغلی دی او په دې باندې لاندې یو خط راځي انډرلاین په دې ډبلې شاډو ورته وایي یو سوری پیدا کوي داسې لږ داسې سوری غوندې پیدا کوي دته شاډو وایي په دې خط په موبایل کې دته سټریک تھرو وایي مثلا د یو لغت معنا ده کنه دس دا مالته یو څه د فکر له خاطر ټول مثلا کمپیوټر زه په ای باندې لیکم صحیح ده بیا دلته لیکم کمپیوټر دا اوس غلط ده کنه بیا دې څه چې غلط دي دغه لپاره دا سټریک تھرو وکړه پلان خط کشي مثلا دا غلط ده صحیح ده په دې کلیک وکړئ دا داسې خپل کمپیوټر باندې خط دلته وګورئ خط په دا د همدغه لپاره ده دا چې دا فاصله ورکوي د حروفو ترمنځ فاصله ورکوي دا څومره هر څومره فاصله ورکوي هماغومره فاصله که ټایټ انتخاب کړي به نږدې کېږي که لوز ښکاره خو نه دې لپاره صحیح که به دلته کوچني او لوی حروف دي دا کله چې تاسو دلته به راسئ لږ خط به ډېر وي دلته خط دلته شته دا به انتخاب اوس که دا موږ خپل حروف کوچني لوی کو لوی غټ کو دا خو ډېر سخته ده که نه یو دانه بدلوه بیا دلته خپله بدلېږي دلته راسئ سنټنس کې سنټنس داسې ده چې جمله قانون داسې ده چې اول حرف باید غټ وي نو کوچنی صحیح ده دا هم داسې سنټنس کې زده کوي لور کیس ټول کوچني کوي اوس وګورئ دا ټول کوچني صحیح ده اپر کیس ټول غټېږي کیپټلایز چوړ د هر حرف اول غټ حرف غټېږي اوس وګورئ کمپیوټر کنټینټ مانی دا ټول ټاګل کیس چې دا اول حرف کوچنی کوي بیا دویم غټېږي سرچپه دا بعض ځایو کې کېږي بعض ځایو کې نه کېږي داسې اول حرف کوچنی کوي بیا نور غټېږي دا بیکګراوند کې استاد د دې لپاره چې موږ متن صحیح اوس موږ باید کوم وکي انتخاب کوو شه سنټنس کیس اول صحیح ده کنه سنټنس کیس ښه دا سنټنس کیس چې استفاده کوي دا صحیح ده اصول له مخې اول صحیح ده کنه او اصلي انګلیسي او اول خپل هم دسی وي که تاسو مثلا بعضې وخت یو اسلام لیکلی یو څه لیکلی چې غواړي کمې کې ډېرې کې هم دا باندې اثر بېشک دا بیکګراوند ده هایلایټر هم ورته وایي موږ صحیح ده مثلا تاسو مطالعه کوئ یو ځای ډېر مهمه ده سلایډو کې مثلا دغه ځای ډېر مهمه ده دا انتخاب کړئ دلته مثلا دغه انتخاب بیا به کله چې دا مطالعه کوئ دا ځایونه به تاسو وینئ چې دغه ډېر مهمه ده که نه هر ځای چې مهمه وي مثلا بعضې لغاتونه چې یو رقم معنا لري کولی شي چې خو ته یو رقم رنګ ورکوي مثلا دې ته داسې رنګ ورکوو نور ته بل رقم هر رقم چې تاسو خوښ کړه هماغسې دلته وراسو دلته فورګراوند لګوئ مثلا د حروفو رنګ څرنګوي دا رقم رنګ چې انتخابوئ صحیح ده دلته ایډرافر ورته وایي ایډرافر داسې ده چې د یو ځای لپاره له بل ځای رنګ راخلي مثلا زه اوس یو رنګ انتخاب کړم هماغه حروفو ته انتخابېږي که دلته تور انتخاب کړم دغه تور مې حروفو ته انتخابېږي دا په شکل کې بیخي معلومېږي چې شکلونه راولي چې دلته هم شته څنګه استاده دا څه رقم څه دا داسې ده چې له یو ځایه رنګ راخلي بل ځای ته اوس وګورم مثلا دا مې انتخاب صحیح ده زه به دلته رسم ایډرافر به فعاله کړم د خط رنګ اوس د تا په خوا کې انتخابېږي دغه یو قلم فعاله شو دا وګورم صحیح
زه مثلا دغه انتخابوم دا چې انتخاب کوي د خط رنګ همداسې که دلته اوس وګوره رنګ همداسې ده خط دلته بیا اجراکل فعاله کړو دا ور به دغه سور غوندې ته راغله صحیح صحیح اوس خط به نه و انتخاب که دا ور به اجراکل فعاله کړو دلته به دغسې رنګ انتخاب اوس وګوره خط همداسې نه دا صحیح دا د شیپ لپاره د ډېر شیان لپاره همداسې دا مستفاده لري ښه دلته به یو نوی سلاید واخلو نیو سلاید داسې ښه لیست هم ویلی و لیست څه شي لپاره استفاده کېده لیست ته څنګه شی غواړو چار جوابه یې کوو هغه سوالونه هر شی چې صحیح ده د هغه لپاره لیست استفاده کېږي دغه برخه ته لیست ویل کېږي مثلا کمپیوټر هست دلته یو خانه خالي پرېږدو صحیح ده کمپوننټ دا یو سوال ده صحیح ده بیا دلته مثلا یو نفر ورته لیکي دا یو سوال ده دلته راځي ورته لیکي چې یو دوه شمارې انتخابوي ته صحیح ده مثلا 2 پنځه 4 5 اوس دلته وګوره دلته لاندې بیا هم راغی که نه بیا په دې باندې کلیک وکړئ دا خپله لرې کېږي په دې باندې لیولې مخته ځي شاته مثلا د یو سوال منځ کې بل سوال راځي که نه بیا دغه وهئ نور هم مخکې مخکې ځي بیا دا چې دی بیا ته شاته شاته صحیح ده اوس دا یو سوال ده ښه لیست دا یو رقم دلته به راسو بیا نیو ته اوس به بل رقم سوالونه جوړ کړو که دلته وګورئ زه بیا څو سوالونه جوړ کړم مثلا 1 2 3 دا فکر وکړئ دا یو سوال څلور ځوابونه دي صحیح ده دلته راسئ دا ټول نمبرونه دي اے بي سي د نمبرو دا شیان دي دا صحیح ده هر کومه چې انتخابوي هغه انتخابېږي دلته نور رقمونه ورته دا انتخابوي ورته صحیح ده دلته راسئ دلته پکچر ته راسئ عکس هم راوستئ سي ته مثلا دا به پرېږدو دلته دا نور عکسونه دي مثلا دا صحیح ده اوس وګورئ دغه عکس ورته انتخاب شو دا خپل پخوا کوم جوړولی شئ د دې خطرناک دی لیست صحیح څه ده کې هر کوم لیست چې جوړوئ باید چې پوه شي صحیح ښه په دې باندې خپوه شو چې د لیست منځ کې مثلا بل سوالونه راځي په دې باندې شک مطلب کېږي او دلته راشو دا به انتخاب کړو دلته لاین سپیسینګ وایي که نه په خپل کې څونه باید د یو لاین د لاین تر بل لاین څومره فاصله وي مثلا بعض خلک داسې انتخابوي هر کوم چې تاسو دلته ټکس ډایرکشن وایي یو خط ده بعضې وختو کې پکارېږي مثلا تاسو که حاضرین په کمپیوټر کې جوړه کړې بیا پوهېږي مثلا نمبر دغه نمبر چې تاسو لیکئ شمارې داسې یو بغله دي که نه لیدلی دي داسې وګورئ دا وګوره نمبر مې داسې بیا دا چې اندازه لږ غټه کړي بیا دا سم دا وګوره داسې لیدلی هم دي حاضري هغه له دې ځای انتخاب ښه دلته چې وایي دا الاینمنټ ده مثلا یو عنوان یو څه شی دا به دلته کنټرول زیډ کړو دا مثلا کوم ځای کې غواړئ دلته غواړئ هر چې تاسو انتخابوئ هماغلته انتخابوئ دا خط ده داسې غواړئ هر څوک چې خپل خط مثلا فارسي لپاره یو رقم انتخابوئ پښتو لپاره بل رقم بل دلته وایي لیفټ د ټکس ډایرکشن ده مثلا که تاسو فارسي لیکئ دا به له راست انتخابوئ که انګلیسي لیکئ بیا چپ انتخابوئ دا ډېر مهمه ده ګورئ که یو خط کاپي کړئ فارسي دا هم پکې فعاله کړی نه وي ټول خط به هم خراب وي ګډ وډ وي بیا دا مهمه ده صحیح ده د انګلیسي لپاره به هر وخت دا برخه فعاله کوئ د فارسي لپاره د انګلیسي شارټ کټ چې د کنټرول شفټ چې ووایي خپل انګلیسي ته وړي دا اوس وګورئ دا فارسي ده کنټرول شفټ دا دغسې کېږي صحیح شه ده دري ته به څه رقم اوړي دري ته مجبورې چې دغسې خو کنټرول شفټ چې وایي بیا دغسې انګلیسي ته صحیح شه دغه شیان مهمه دي اصلي د څه شي په اول کې راوځي دغه ډېر مهمه دي هوم انزرټ کې لږ بعضې خبرې ډېرې دي صحیح ده بیا د ډیزاین دا شیان چې دا د یوې ورځې خبرې
کدام صحیح سو دام صحیح سو دلته کالم ده یعنی یو خط غواړي تاسو څو برخو باندې تقسیم کړئ کالم خو پیژنئ ستون ته وایي صحیح ده مجلې هم لیدلې مجلې دي داسې اوس چې خط ډېر وي مثال لته کالم تیر پاکستاني اخبار دا چې دي هم د کالم باندې تقسیم که څلور پنځه کالمه جوړوي بیا دغه ته مثال پنځه ولیکئ پنځه کالمه جوړي صحیح کلام خدای یو غته وای کنه اوس او ستون یو خط جوړ شي او کنه خط ډېر باید که خط کم وي بیا نه جوړېږي خط چې ډېر وي دا هم جوړېږي دا هم جوړېږي دلته څنګه بل ستونه چې دا پوره شي بیا بل هم جوړېږي دا هم جوړېږي صحیح دا کوم څه دلته قدم څه دا چې د خط ځای ته چې مثلا یو شکل غټ وي که نه دا ټکس باکس دومره غټ دا خط کوم ځای کې راسي په منځ کې راسي که لاندې راسي دا کوم ځای کې صحیح ده دا خبره دلته شیپونه دي دغه لپاره بیا نوی سلاید واخلو دلته بیا بیخي داسې سلاید واخلو چې مکمل ولګ کېدای شي دلته نه پاله کېږي بیا به وایي چې د ټکس باکس هم صحیح که دلته دا چې دا سمارټ آرټ ورته وایي په سمارټ آرټ کې تاسو کولی شئ چې د یوې ادارې لپاره د کارمندانو نومان یو لیکي لیستونه دا ټول شیان همدې کې جوړېږي چارتونه چې دي هغه چارتونه ټول دلته جوړېږي یا مثلا یو ویلم څو برخو باندې ویشل سوی او هندسي شکلونه هر شی چې دا ډېر ښه په اسانه پکې جوړېږي زه مثلا لازمه یو دلته ګورې ټول تیار شته یو دانه فقط په دې کې ایډیټ کېږي نو بس او فقط ایډیټ کېږي هر رقم شکلونه یې بدلېږي ټول شیان خپله کېږي دلته اوس عکس یې ته بدلولی شې دلته کلیک وکړه دلته شته چینج شپ شکل بدلېږي چینج ګرافیک اوس وګورئ چینج ګرافیک ته یو فایل دا اوس وګورئ هماغه عکس ورته دلته بیا راسئ کلیک وکړئ په شپ کې دغه عکس هم بدلېږي دغه دایرې غوندې شکل چې ده دلته وګورئ دا دایره نه انتخابوئ مثلا داسې یو بل دغسې شکل انتخابوئ دا هم داسې کېږي په ټکس کې دلته لیکئ مثلا نور هم جوړېږي دا یو درې دانې تیار تاسو درکړي اوس تاسو که غواړئ چې بل شیپ پکې اضافه کړئ اډ شیپ وهئ نور هم اضافه کېږي اډ شیپ دلته لیکلي دا اول کې دلته اډ شیپ په اډ بلټ باندې د خط لپاره بل ځای جوړېږي دلته یو خط ده صحیح ده که نور خط پکې لیکئ بیا دلته نور خط هم لیکلی شي بیا اډ بلټ وهئ نور هم لیکلی شي ټکس پین چې ده د خط لپاره معلومات راځي پکې خطونه پکې اسانه لیکلی شي دلته ته اسانه تغییرولی شئ دلته مثلا سمې ده دلته بدل کړي هغه خپله دلته بدلېږي ښه دا شکلونه دي دلته بعضې خبرې دي مثلا موو ډاون لاندې بیایي صحیح ده موو اپ ډیموټ یو عکس د شاته مخکې بیایي دغه لپاره اوس شا بیخي اخري ته بولئ پروموټ مې کړي رایټ ټو لیفټ دا اوس انګلیسي او فارسي ده که نه اوس پښتو ترتیب ده په داسې کې انګلیسي ترتیب ده دا شکلونه دي مثال که دغسې سټایل هم نه خوښېږي دلته نور سټایل هم شته هر کومه چې ته انتخاب کړې هماغه ته داسې اوس انتخاب شته زه بېرته کنټرول زیډ کړم کنټرول وای به یې کړم دلته داسې دلته یې رنګ بدلولی شئ دلته لیاوټ ورته وایي لیاوټ کې مثلا یو نوم پورته راسي یو ښکته راسي دغه بعض شیپو سره فالو کېږي بعض سره نه فالو کېږي مثلا داسې صحیح ده بل ریسیټ ده ریسیټ داسې ده چې هغه خپل اصلي حالت ته چې دا انتخاب کړئ څه شي بعضې شکلو کې چې اندازه یې مثلا تغیره کړې یو شکل داسې کړی هغه ټول ریسیټ چې وایي بیرته اصلي ته بل کانورټ له دې څخه ټکس جوړوئ که له دې څخه شیپ جوړوئ که ټکس ورڅخه جوړ کړئ دغه خط ته وړي تنه خط یې پرېږدي ټول سنټیلیټېږي دا وکړئ که بیا شیپ ته تبدیلوئ له د سمارټ آرټ څخه یو شیپ جوړېږي داسې ډیزاین کنورټ ټو شیپ اوس وګوره له دې څخه یو عکس باندې یو شکل ایډیټ شیان پکې کېږي خو د تنظیمات چې دي د یو شیپ موږ تاسې بیا وایو دلته شته د هماغه شیپ باندې بیا تنظیمات کېږي صحیح شو ده نور شکلونه هم شته دلته را بس دلته وګورئ نور شکلونه هم شته هر کومه چې انتخابوئ هماغه انتخاب کړئ بیا نور تنظیمات ټول شیان همداسې دا وګورئ دغه لیاوټ اوس معنا څه وګورئ دا شکلونه استاد په ټولو وینډوزو کې او پاور پوینټو کې شته دغه دې څه رقم کړه مخکې اوس داسې
دا مغه شی ده له همغه ځایه راځي نور دلته نور هم راځي صحیح ده بیا دلته ډیزاین ته راسه لیاوټ دا چې هر رقم کې موازي کېږي که نور څه اضافه کړي نور اضافه کېږي هر څه چې غواړې هغه کېږي دلته به راسه بیا کنټرول سمارټ آرټ باندې پوه شوئ دا خبرې په ورډ پروګرام کې هم شته بیا به ښایي بیا به په ورډ کې دې ته ضرورت نه چې تاسو دا شیان کړئ صحیح ده بل شیپس دي شیپ چې شته وایي شیپ تیار شکلونه دي تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ مثلا نن ګورئ داسې یو دا یو شیپ ده په دې کې تنظیمات ډېر دي تنظیمات یې بیا دلته پنځر کې وایي صحیح ده دلته بل شیپ هم راواخلو سره مثلا دا دلته دا داسې شکل مثلا LCD په شکل یې شی جوړ کړئ یې د رنګ به بدل کړو سیدې غسل پای نو دا رقم شیپ چې جوړوي دلته خپل تیار شیپونه شته هر څه مثلا دا جوړ کړئ دلته فیل باندې رنګ واچوئ په آوټلاین باندې دا خارجي خط چې دي که نه دلته ویټ ورته وایي دا ټول بیا وایي ځکه چې اوس باید ډېرېږي صحیح ده ښه زه یې وګورم چې څومره صحیح دي ښه لږ نور هم وایو ښه شیپ باندې پوه شوئ په دې کې خبرې ډېرې دي خو دلته بیا دلته چې راورسېد دلته بیا کار ځکه چې اوس غواړم چې که دا درس خلاص کړو ښه ارینج کې څه شی کېږي ارینج د دې لپاره ده چې کله یو څو دانې شیپونه ولرئ بیا له دې څخه استفاده کېږي زه اوس یو دا شیپ راکړم صحیح ده بیا به راسو دلته هوم یو به دا شیپ راواخلو یې دې به رنګ هم بدل کړو داسې پرېږدو رامسې یو بل شیپ دا شیپ دلته به فارمات دلته به داسې رنګ ارینج کې څه شی کېږي لیکلي برینګ ټو فرانټ کله چې یو شکل شاته یې هغه اول ته راوله اوس مثلا ما دا سور انتخاب کړی که نه دلته راسئ ارینج ته برینګ ټو فرانټ هغه یې اول ته راوستئ بیا که ورته وایي چې سینډ ټو بیک دا بېرته هماغه خیر ځای ته لیکي بیا که ورته وایي چې برینګ فارورډ یو خانه یې مخکې راولي له دغه دویم شکل څخه یې مخکې راولي خو له دا دویم یې شکل بیا باید چې دوه وارې کلیک وکړي چې دغه اول ته راسي برینګ فارورډ اوس دا لږ مخکې راغی صحیح ده بیا فارورډ اوس دوه درې وارې مخکې راغی بکوارډ چې دا بیا هم داسې شاته بل ګروپ ان ګروپ دا خو درې دانې شکله جلا دي که نه زه چې په یو تغییر راولم باید جلا جلا تغییر پکې راځي کنټرول کلیک کوئ دا هم انتخاب کوئ دا هم انتخاب کوئ اوس ټول انتخاب دي صحیح ده دلته راسئ دا ګروپ باندې به کلیک وکړئ اوس له دې ټولو څخه یو دانه عکس جوړ شي اوس چې په یو تغییر راولئ په ټولو باندې بیا تغییر راځي دلته ګروپ ویل کېږي بیا ان ګروپ انتخاب کړئ بېرته له ګروپ راځي داسې کېږي بیا چې اوس بېرته راسئ هلته بله برخه د ری ګروپ بیا یې له سره بیا ګروپ بیا دا چې کلیک کړئ بېرته ګروپ بل الاین ده الاین دې ته وایي چې دا کوم ځای کې راسي دلته به راسه لیفټ زده رایټ سنټر وسط دا هم داسې د میډل رایټ دا یې په منځ کې راولي دا یې داسې تقسیموي بیا راولي داسې الاین اوس مثلا ټاپ داسې کې الاین پوه شئ روټیشن ده په روټیشن باندې داسې روټیشن او سلیکشن پین ده سلیکشن پین کې دا شکلونه تاسو ته راځي ټول بعضې وخت تاسو غواړئ چې دلته یو څه شی لیکئ خو تاسو دلته دغه شکل ته پام یې سم لیکلی نه شئ که نه بیا دلته کولی شئ چې دا شیپونه یو موقت وخت لپاره پټ کړئ بیا دغه وګورئ کلیک کړئ مثلا یو دانه پټوئ ټول پټوئ دایمي نه پټېږي خو تاسو توجه نه کوئ که شو حال هایډل بیا داسې کېږي شو حال اوس بیا کولی شئ چې لیکل هم وکړئ دلته بل کویک سټایل ده کویک سټایل کې د خط لپاره تیار سټایلونه دي یو خط ولیکئ بیا دا ښه معلومېږي درته مثلا دغه دلته به راسو کویک سټایل دا وګورئ تیار سټایلونه دي بیکګراونډ هر څه
خط ډېر تاثیر نه کوي خو د بیک ګراوند لپاره بهتر ده. صحیح ده. که شیفت فیل ده دا د همدغه که څه شی رسامي که دغه ټکس باکسونه دا ټولو لپاره دا پکارېږي. دا کلیک کوي هر کوم رنګ چې انتخابوي انتخابېږي او دلته رنګونه هم شته دلته هم رنګونه شته. که نو فیل انتخاب کړي خالي پاتې کېږي. نو فیل چې د بیخي خالي داسې خالي چې بیک ګراوند یې معلومېږي. آیډراپر دلته به درد خوري. اوس مثلا دلته راځو دلته به آیډراپر فعاله شیپ فیل دلته آیډراپر اوس کوم رقم رنګ ورته غواړي دغه شکلو لپاره. زه راځم دلته خو خاص رنګونه نشته دغلته به کلیک وکړو. اوس وګورئ دا سپین هم انتخاب بیا راسئ دلته آیډراپر چې ده له صفحې څخه یو رنګ ورته پیدا کړي. دلته وګورئ مثلا دلته تور دا ټول یې تور کړه. پوه شئ په آیډراپر په صفحه کې چې کوم رنګ موجود دی بېرته مو ورته ورته رنګ په سټایل نه پوهېږي خو غواړي چې استفاده کړي. پکچر ده یو عکس پکې اچوئ دلته راسئ دا به انتخاب کړه دا وګورئ هماغه عکس پکې ټکسچر ده دا چې دي تیار رنګونه دي مثلا مکس رنګونه دي. ټکسچر دي دا طبیعي رنګونه دي مثلا دغسې رنګ صحیح ده. آوټلاین څه ته وایي آوټلاین چې دی د خارجي خط چې دي که نه دته آوټلاین ویل کېږي. دا به لږ ویټ یې غټ کړو بر به یې ډېر کړو دغه ته آوټلاین وایي دغه چوکاټو ته. که چوکاټو ته هر کوم رنګ ورکوي هماغه انتخابولی شئ له دې ځای داسې انتخاب زه به زیړ انتخاب کړم پکې معلومېږي. دا نور هماغه ټول خبرې شته پکې. آیډراپر ده او دا ده دا دش چې ده دا داسې خالي خالي کوي درته داسې صحیح ده. بل هلته عروض لیکلي هغه عروض چې ده د خط لپاره ډېر دا تیر ورکول کېږي. بل جیب کې خط وي بیا دغه شیپ افیکټ دی. په افیکټ کولی شئ چې تاسو یو شکل دلته وګورئ دغسې 3D هلته رقم ډېر تر افیکټ وایي. که فایند څه لپاره ده پیدا کولو لپاره ده هر شی چې ولیکئ هماغه پیدا کېږي صحیح ده. میچ کیس څه لپاره هلته په پټ کې چې کیس مقایسه کول حروف غټ حروف فایند هول ورد دا چې ورته هماغه بیا یو لغت حرف نه پیدا کوي ټول پیدا کوي. دا چې د عربي لپاره دي الف حمزه کشي ده دغه چې دي په عربي کې دي مثلا مد پیدا کړي نه کې پیدا ده شي بله دین استفاده کېږي. ریپلیس خو مزه ده چې دلته څه شي هغه ریپلیس کېږي بل څه سلیکشن پین ده سلیکټ آل ټول انتخابوي درته سلیکټ دا سلیکشن پین دا خو مخکې کار صحیح ده چې په دې باندې شکلونه پټېږي. بل سلیکټ آبجکټ ده کله چې دا فعال وي بیا تاسو په سرچ باندې ښه کلیک کولی شئ. مثلا سلیکټ آبجکټ اوس چې دلته کلیک وکړئ دا انتخاب کېږي هر شي باندې کلیک وکړئ دا په عادي حالت کې هم کېږي خو که دا یا دا کار کېږي صحیح ده. ښه د هوم منیو ختمه شوه سبا انشاءالله دا انځر ده شو.